تفسیر یو واقعه ولیکله چې یو سړی دی یو سړی سره دوستی ده تعلق ده او دومره ګیره دوستی ده دومره ګیره چې حد په تمام دی او دواړه دوستانم دي او دواړه بزرگانم دي او اولیام دي دا یو یاري چرته تلو چراغ نو دابل مړو چې مړو چا ورته وی چې دوست یې مړ دی وی مړ شو وی چې نو ورنه نه وته د په کټ کې پروت دی نو د خپو ته ورته ودرېد ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سروسی مینا بسہرا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی زما دړه سره دومره بے وفای چې بغیر زمانه روان شوی یوازې لاړې دی درد تا گورا دی عشق تا گورا زمونگا استاسم دوستان اشنیان شتا دوستان خو خیر دا مارخ پدا دوست موز خو نشتا ما تا غورز یو سړی وی ستا خلینا ما په عمر کې دوست ټکه نه دی اورېدلې تا چاته دا نه دی ویلي چې دا سړی زما دوست نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي نه مجلس کې مې چرته واورېده چې دا پلانې مې دوست دی دا وی چې دا مې اشنا دی دا دوست ټکه مې نه دی اورېدلی دا ولې ما وی چې زه چې چاته دوست به ووایم نو هغه خو به بیا داسې چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا وویل چې که د سر خندل دشوار دی ما او تا تا دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی که دا سر قربانول ما او تا ته ګران دي که نه خو په مینه کې دا د سکنټونو کار دی سکنټونو دوست زه دې ته وایم چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنگېده او پیغمبر ورته ولاړ دی او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده په مرګ سینه اچي سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي که نه سعد ابن ابي وقاص پې سینه ورچوي په توره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې املا داسې ټپ واله ورته ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي پیغمبر چې چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي داسې بس حقوقي مرزه دوست دیتا وے بیا سات چې په دې جنگ کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ودرېد داسې صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ عرش جاړي تاسو پوه شئ دوستی دا معنا دا شته نو بس اشنایان دی او واقف دی او کلی دی او وطن دی که تاسو چې واده ته لاړ شئ څه چل دی یاره مړی ژوندی دی یا جنازې ته لاړ شئ مړی ژوندی دغه کوڅه ډاکټوب مونږ هم کوو تاسو هم کوئ تاسو پوه شئ بزرگ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی دومره لوی بے وفائی دی وکړه چې بغیر زمانه روان شو بیا ورته وایي
چې اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو بستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شوې نو عیار ورته د جنازې نه لاس راوویستو اوس مړ او د جنازې نه لاس راایستل عزیزانو دا کرامت دی او کرامت بعد الموت دا حق دی چې لاس راوویستو دو ولا لاس ورکولو چې لاس ورکولو هغه څومره اولیاء چې ولاړ هغې دی ونیو او وی چې که لاس ورکوس دنم ساوځي تاسو خیال راغی عزیزانو تعلق او رابطه هغه دې ته وایي که بیگا میں یو شیر کتو رحمان بابا وی چې کم کلام چیز بیتال چا سره وکړم کم کلام چیز بیتال چا سره وکړم سلطو بی دی په هغې کلام زمان بیتانه چې زه چا سره خبرې وکم کنه نو په هغه خبرو دم زما سلطو بی تانا بغیر به زبل چا سره خبرې څنګه کوم او زمونږ خبرو ته ګورم تانا بغیر به زبل چا ته ګورم څنګه تانا بغیر به زبل څوک اورم څنګه